شارجه کې د پاکستانیو ډبول د جنرال مبین او نورو غبرګونونه. تېره شپه د لوبې په جریان کې هم یو شمېر پاکستاني لوبغاړو افغان لوبغاړو سره بد اخلاقي وکړه او د ګټلو وروسته یې د لوبغاړو نیولې تر نندارچیانو پورې د سپکاوي ډک چلن وکړ چې ښکاري د افغانانو زغم هم ورته تمام شوی و. ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د میدان دننه او بهر افغان نندارچیانو پاکستانیان په چوکیو کوتکونو وډبول چې بالاخره پاکستانیان له خپل بیرغونو سره په منډو شول. یو شمېر خلک په دې اړه بېلابېل نظرونه لیکي. جنرال مبین لیکلي د افغانانو په نوم د امریکا څخه د ډالرو ترلاسه کوونکي هم اوس پاڅېږي افغانانو ته د نمک حرامه کلمه کاروي. محسن داوړه د پاکستاني خبريالانو او مبصرینو له لوري افغانانو ته د پیغورونو ورکړې غبرګونونو کې ویلي د کرکټ له لوبې په استفادې او پالمې له افغانانو سره تبعیض او توکمپالنه د بېشرمۍ وروستی حد ده. هغه په یو ټویټ کې زیاته کړې چې له پاکستان سره د افغانانو مشکل دغه هیواد له لوري په افغانستان کې د لسیزو اوږدې پالیسۍ پر مټ ناوړه لاسوهنه ده او مخکې له دې چې افغانانو ته سپکاوی وکړئ لومړی خپل ځان وڅېړئ. عصمت قانع لیکلي دا اصل ثابت شو چې افغانان تر فرنګیانو روسانو امریکایانو او نورو کفارو له هغه ګاونډي څخه زیاته کرکه لري چې کفارو جوړ کړ. کفار پالنه کوي او کفار د خپلو مفاداتو لپاره استعمالوي. دا هم بریا ده. پنجاب دښمني اوس د افغانانو د ټولو نسلونو د وینو په حجراتو کې موجوده ده او چاغیږي غټیږي پیاوړې کیږي. که حصار باقي افغان باقي.